ایمل ولی خان وایي علي وزیر به ډېر زر خوشی شي. سلام، وخت مو په خیر. که غواړئ په دې باب کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر علي وزیر د خوشي کولو هڅې روانې کړي دي. ایمل ولی خان وویل د علي وزیر د خوشي کولو دپاره تګلاره جوړوي. هغه زیاته کړي که لاره دا جوړه کړی شوې وي چې ریاست به په کومو حالاتو کې خبره مني، نو دوی کولی شي چې د علي وزیر د خوشي کولو دپاره هغه حالات جوړ کړي او نړۍ ته به وښیي چې په پاکستان کې اوس هم د خلکو سره توفیلي چلند کیږي. ایمل ولی خان په پاچاهان مرکز کې خبري غونډې ته وویل کله چې د کوم خبره راځي دوی کوم پرست دي. عوامي نېشنل ګوند دوی کوم نه دی، دوی په کوم پښتانه افغانان دي. هغه ویلي چې علي وزیر د پاکستاني ریاست پر ضد ښکاره څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې د ورځې په لسګونه کسان د ریاست پر ضد کنځلې کوي هغوی آزاد ګرځي. علي وزیر د تیر کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د پاکستاني ریاست پر ضد د څرګندونو په تور د کراچۍ په مرکز زندان کې بندي دی. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.